د ورځې تقریبا 2 بجې شولې. مالک را پسې ښه دود پتی چای راوړل او موږ به په خپلو پیسو باندې بسکټ راوغوښتلو. ښه مزېدار مې یو مست شانته کې چک وک چې ډېر زیات خوند یې راکړ. سلامونه ټولو یاران دوستان. د سهار ټیم او زما د ملګري راووتو. ما ته ویل راځه یاره موټرسایکل ته خېجه چې د کاټلنګ کار له ځان رسو. ځکه چې ویل بار بار مالک رنګونه کوي ویل چې تاسو راځئ که نه. نو ما ویل مالک ته ووایه چې الله پاک دې پوهه که د یخنۍ ته نه ګورې چې دونه سهار وختي. خو خیر موږ روان شولو د دې ځای نه ووتلو ځکه چې موږ اوس کاټلنګ ته ځان رسو. زموږ نه کاټلنګ ډېر زیات لرې هم دی. کم از کم 1 غنټه سفر به موږ اوس په موټرسایکل باندې کوو. نو کله چې موږ د شیرګل بازار ته راوځو سهار ټیم نو شیرګل بازار خو خالي و. خیر دونه رش پکې نه و. خو بیا هم دلته کې چې موږ وکتل مین روډ ته راووتو. نو په مین روډ کې ما ته رایاد شول یاره چې نن به موږ ګلینډر هم رلو ځکه چې زموږ نن کار دی د ګلینډر. خو دلته کې چې موږ وکتل یاره موږ ته پېټرول ختم شول. به زما ملګري ویل نږدې پېټرول پمپ ته کوز شه چې ورشو. بس هغه په یو وخت په باندې دیکا واخل شروع کړل. تاسو لیدلی شئ چې ډایرکټ ځان ورورسو بس پېټرول هم واچول او دغه ځای نه واپسۍ کې راووتو. ډایرکټ د دې سیرو والي دوکان خوا کې د نومان ګلینډر والي دوکان دی چې هغه موږ ته ویل راشئ چې ګلینډر درکړم. دې ځای نه موږ په کرایه باندې ګلینډر و تقریبا 400 روپۍ ورځ وکړو. پوره ورځ ګلینډر زموږ سره خو زموږ 2 ورځو له پکا دی. نو موږ ورته ویل نو بچ دغه ځای نه ووتو. زموږ چې کومه لار ده د پټو په منځ کې د خیر بازارونه هم پکې راځي خو ډېره زیاته ښکلې او ډېره زیاته مزېداره لار ده. دلته چې کله د لونخوړ بازار نه بهر راورسېدلو نو تاسو لیدی چې د لونخوړ بازار اولني سرونه دي. دلته کې بیا موږ د لونخوړ بازار ته راوځو. تاسو ما څو پیرې ویل چې یار د لونخوړ ګورې مرسي مشهورې دي چې چېرته کې لونخوړ بازار ته رالې نو همیشه لپاره د لونخوړ مرسه ټرای کوي. ډېره زیاته مشهوره ده او ډېره زیاته خوندوره او مزېداره ده. خو دلته لونخوړ بازار نه پرې بله لار چې موږ کله راوختو نو ډېره زیاته خرابه لاره و. دلته موږ غټ نیر ته پرې ووتلو ځکه چې په دې غټ نیر باندې به اوس موږ په شارټکټو کې ځو ډایرکټ د هغه کاټلنګ ده. تر دې چې موږ غونډو ته راورسېدو کاټلنګ نه راوختو غونډو ته راورسېدو. په دې ځای کې موږ کار کوو خو لاره ډېره زیاته خرابه و. ماله خو د سهار نه خېټه داسې تشک لکه چې ما ډولې څه خوړلي نه. ډېر زیاتې وږی کړم خو موږ د کار ځای ته راورسېدو. د مخامخ چې کوم غټ کور تاسو ته ښکاري په دې کې موږ رګړایي کوو. موږ ګیټ کولاو کړو. زموږ ملګري ګیټ کولاو کړو. موږ ورته دننه را دننه وتو. تاسو لیدی شئ په دې کې موږ 2-3 ورځې کار کړی دی. مخامخ چې کمې په لیسته کې لګېدل دا موږ انجن یې راوړي ځکه چې په دې ځای کې بجلي د کور ته لا نه راوځي. نو په دغه انجنو خپل مشینان موږ سټارټو او کار پې کوو د رګړه. دلته کې موږ وکتل زموږ یو مشین دغه ځای کې بار ولاړو. دې له موږ پیلنګ میلنګ کړی دی ماربلو له که خیال هم کېږي دې کمرې ته تاسو لیدی شئ. دې له موږ پیلنګ کړی په تورې سیمټو کې هم کړی تور رنګ هم پکې اچولی. او دویم مشین په دې بله کمره کې ولاړو چې نن به انشاءالله موږ د کمرو دا کم کار چې دی دا به فاینل کوو. خو دلته زموږ د ملګري ویل ورګه زه پکې دا ګلینډر کوم. ده پکې ګلینډر شروع کړو چې ډېره زیاته دوړې کول او ډېر زیات ګرد شروع کړی وو. خو هغه چې کله ګلینډر کوو نو په دې کې د خیر څه ګلینډر ختم شو. بس موږ پکې دلته کې کار شروع کړو. تاسو لیدی شئ چې ما خپل مشین سټارټ کړو. هغه بل مرګي مې چې کوم د خپل مشین سټارټ کړی و نو بس موږ ښه په سور باندې لګیاو کارونه مارونه هم کولو. د دې ټیم کې چې کله موږ دا کار ښه وکړو نو بس بیا راپسې مالک چینر سره راوړي و. روټۍ هم خوړلې وه خو دا تقریبا د ورځې 2 بجې شولې. چای راوړی و بسکټ مسکټ ورسره موږ خپل راوغوښتل. بس بسکټ هم چې کوم دی کولاو کړو ښه مزېدار مې بسکټ مې ترې راچوت کوو. په چیو کې مو له غوپه وکړې ځکه زموږ د پښتنو خو غټ مصیبت دا دی چې په بسکټ له په چیو کې غوپه ورکړو اکثر رانه په پیالې کې هم پرېوځي. ښه مزېدار مې ته چک و چې ډېر زیات خوند یې راکړه. بل ملګري راته ویل وخوره. ما ورته ویل زه به خپل ختم خپل به ختمې هغه خپل هم ماته پرېږدو. تر دې چې مازدیګری ټیم شو موږ خپل کار نه چوټي وکړه. تاسو لیدی شئ چې دا کمره موږ فاینل کړه. دا وچه ده خو ماشاءالله ډېر زیات ښکلی شاینینګ کوي او ډېر زیات مزېدار ښکاري. دا مخامخ چې کومې 2 کمرې دي دا هم فاینل شولی. د خیر سره خوا کې ورسره دا بل هم فاینل شولی چې ډېر زیات مزېدار ښکاري او ډېر زیات خوندوري دي. په دې کې موږ د دې ځای نه بس راوتو کې شو. ملګري ته مې ویل راځه. نو هغه راته ویل صبر وکړه د دې کچن پیلنګ کوو. نو هغه د دې کچن پیلنګ شروع کړو. تاسو لیدی شئ چې په دې کچن کې موږ پیلنګ وکړو. پیلنګ نه پس موږ ډایرکټ په موټرسایکل باندې راکېناستو. په هغه خرابه لار باندې روان شو. موږ ویل چې یاره اوس راله دا روټۍ لږه هضم کړي. نو هغه راته ویل ته خیال کوه یار پرې نه وځي دا څه ګډوډ وي. خو که تاسو زموږ په چینل باندې نه وي یار زموږ چینل ته لازمي سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره مخکې ملګرو ته شیر کړئ. نو تر دې ځای نه چې موږ راووتو ما د ذهن کې راغله چې یار سهار ما ته یو کار والا رینګ کړی. استاد راته رینګ کړی دی ویل ته زموږ ځای ته ځان راورسو. دلته یو کار دی چې وینې. ما ورته ویل هېڅ کله ټینشن مه اخله. زه به انشاءالله مازدیګري ته ځان در ورسوم. دا مازدیګری شو. تاسو لیدی شو په دې خرابو لار باندې موږ ووتلو چې اوس په روان یو د دغه ځای ته. خو دلته مې چې وکتل نو ما ویل که دا اکسیډنټ شوی دی خو دا اکسیډنټ نه دی شوی بلکې دا د واده گاډي دی. دلته کې د نورو گاډو انتظار کوي. دوی مخکې راوختي دي نو په دې وجه ته هغه نور چې کم ګاډي و هغه ته شاته پاتې شوي. نو زه ډېر سخت خوشحاله شوم. دی بل ملګري ته مې قسم کولو خو تر دې چې موږ د لونخوړ ځای ته لونخوړ بازار ته نږدې شولو او بیا پسې راوختلو دې خوا ته د هاتیانو بازار ته.
د اتیانو بازار نه راوختونه پس چې کله مونږ د کورونو ته رانږدې شولو نو دلته پرې محله کې ډایرکټ ورغللو نو تاسو لیدی شئ چې دا کم کار دی نو دې ته مونږ راغوستي مونږ ته ویل دا کار وګورئ ویل د دې به خبره کوو د خیره سره وسو نو را لاندې صحن هم لګولو برانډه مو باره چې کم لونج و هغې هم لګولو بیا د کچن له ورسو د هغه سره هم خبره وکړو بس هغه ځای نه ډایرکټ راووتلو خپل کور طرف ته چې کله را روان شولو نو شیرګړ بازار او شیرګړ بازار کې زمونږ د دې ملګري چې کم دی نو څه لږه ډېره سودا هم پکار و ما ته ویل یاد یې ساته ما ورته ویل صحیح ده بس ما ته دا یاد دي بس دلته کې د شیرګان مین بازار ته خپل روډ ته راتاو شولو ځکه چې مونږ په دې لارې چند روډ باندې بوز خپل کور ته ځو دلته زما د ملګري دې دکان ته ورل چې کومه سودا مودا یې پکار و نو ما ورته ویل د دې ځای نه راواخله دا یو سړی لږ ښه دی لږ مینټل شانته کېدی خو لږ ښه دی بس سودا یې راواخله د شیرګړ په پول ته مونږ راورسېدلو تاسو لیدی شئ چې ډېره ښکلې ویوې ورکوله مازدیګری ټیم ډېر زیات مزېدار ښکارېدو ډېر زیات خوندور هم ښکارېدو نو بس په دې ځای کې به موږ خپل کلي تر اوس زه به خپل ولاګس ختم کوم ملاویږو پر روان ولاګس کې الله حافظ تھینک یو